کم سړی چې په کونډه او په مسکین باندې خرج کړي د هغې دپاره هلې ځلې کوي د اجر او ثواب کل مجاهد فی سبیل الله دا هغه چا سه یو شان دی څوک چې د الله په لار کې جهاد کوي او د ثواب دا هغه چا سه یو شان دی چې ټوله ورځ روژه نیسي او ټوله شپه تهجد کوي نو دې مهنګایي او دې بېروزګارۍ ته ستاسو خیال دی ډېرې کورونه داسې دي چې پردو کورونو کې دي خلک نه بجلي شته نه خپل کور شته نه خپل کسب شته یتیمانان دي غریبانان دي بېوسه دي موږ د مدرسو کې وګورو بلا یتیمانان موږ سي که د خپل سکول اداره کې وګورو په هغې کې په سونو یتیمانان دي او چې کم یتیم دی د هغه پلار هم په پردۍ کوټه کې دی ساختي دي نو کوشش دا دی چې موږ او تاسو په دې غریبانانو په دې مسکینانو په دې غریبانانو باندې رحم وکړو د الله رسول فرمایي وی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء په دې اسمان والا ځمکې والاو باندې رحم وکړئ چې د اسمان والا په تاسو رحم وکړي رزق دې سره پراخیږي الله پې خوشحالیږي نو زموږ ذمواري په رمضان کې دا ده چې په دې غریبانانو یتیمانانو مسکینانو سره د خپل رزق نیم کړو